أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. د سلام ابن ابي الحقيق يهودي وجل. سلام ابن ابي الحقيق چې په ابو رافع سره مشهوره و، د هغه یهودو د لویو مجرمانو څخه و چې د مسلمانانو پر ضد یې احزاب سره یو ځای کړه. په مال او اسلحه سره یې د احزابو ډېر کومک وکړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې همیشه ازاراوه. اوس چې مسلمانان د بني قریظه د یهودو څخه فارغه سوه، نو د خزرج د قبیلې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دغه ابو رافع د وژلو اجازه وغوښته. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې کعب ابن الاشرف یهودي د اوس د قبیلې د مسلمانانو د طرفه ووژل سو. اوس د خزرج قبیله هم غواړي چې داسې یو فضیلت او افتخار ځان ته حاصل کړي لکه د اوس قبیلې چې د کعب ابن الاشرف په وژلو لاسته راوړی و. نو ځکه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د سلام ابن ابي الحقيق د وژلو اجازه وغوښته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د هغه د وژلو اجازه ورکړه او د دغه کار د عملي کولو په لار کې یې د ښځو او کوچنیانو د وژلو څخه منع کړه. اوس نو دغه کوچنۍ ټولۍ چې شمېر یې 5 نفره او مشر یې عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه و، ټوله د خزرج د قبیلې د بني سلمه څخه وه. د خپل مقصد پر طرف رهي سوه. دا ټولۍ د مدینې منورې څخه ووتل او د خیبر پر طرف رهي سوه، ځکه د ابو رافع قلعه او هستوګنه هلته وه. اوس چې د ابو رافع و قلعه ته ورنږدې سوه، لمر لوېدلی و، خلک خپلو کورو او ځایو ته تللي وه. عبدالله و خپلو ملګرو ته وویل تاسې دلې کښېنئ، زه ورځم او د دروازوانه سره خوږه معامله کوم، شاید و قلعه ته ننوځم. د قلعه د دروازې و طرف ته ورنږدې سو او هلته یې کالي پر داسې ډول سر راټول کړه او پورته کړه لکه یو څوک چې د قضای حاجت دپاره کښېني. داسې وخت دی چې د قلعه خلق خپلو کورو ته ننوتلي دي. نو دروازوان پر نارې کړه یا عبدالله، که غواړې چې ننوځې ننوځه، زه غواړم چې دروازه بنده کم. د دروازوان دا خیال سو چې دی هم د قلعه د اوسېدونکو څخه دی او عبدالله یې په دې سبب نه ورته وویل چې د ده نوم ور معلوم و، بلکې عبدالله یعنې د الله بنده. دا په عربو کې عادت دی چې د چا نوم یې نه وي زده، د عبدالله په نامه سره ورته وایي. نو دروازوان ورته وویل ای د الله بنده، که غواړې چې ننوځې ننوځه، زه غواړم چې دروازه وتړم. عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه وایي زه هم قلعه ته ننوتم او هلته پټ سوم. اوس چې ټوله خلق قلعه ته ننوتلي وه، دروازوان دروازه بنده کړه او کیلۍ یې هلته په یوه موږي وځړولې. پس له څه وخته څخه زه و کیلویو ته ور ولاړ سوم او دروازه مې خلاصه کړه. ابو رافع د خپلو اشنایانو یا انډیوالانو سره په یوه لوړه کوټه یا بلاخانه کې ناست و او مجلس یې کاوه. نو زه په انتظار ورته کښېنستم. کم وخت چې د ده د شپې د مجلس انډیوالان لاړه، نو زه و هغه بلاخانې ته ور وختم. هره دروازه چې به مې خلاصول، هغه به مې زما د طرفه په ځان پسې تړل. دا د دې دپاره چې ما ویل که قوم په ما خبر هم سي، خو تر هغو به په ما پسې نه رارسېږي چې زه دی وژنم. څو و هغه کوټې ته ورغلم چې دی هلته و. په کوټه کې تکه توره تاریکه ده او دی د خپلې کورنۍ په مابین کې دی. زه نه پوهېږم چې دی د کوټې په کم ځای کې دی. نو مې غږ کړه ابا رافع، ده ویل څوک یې؟
ما د غږ پر طرف ور الا کړه او په توره مې واری پر وکړ. ده یوه لو چغه وکړه او زه د کوټې څخه راووتم. هلته ګوښه ورته ودرېدم. نه پوهېږم چې وژلی به مې وي که یا. دوهم وار بیا و هغې کوټې ته ورننوتم او دا وار لکه د ده غمخور چې یم. ما ویل یا ابا رافع دا د څه شي اواز و؟ ده ویل ستا مور ته دې ویل وي په کور کې یو سړی دی زه په توره ووهلم. وایي زه پوه سوم چې کاري مې نه دی وهلی او نه مې دی وژلی. نو ورغلم د تورې څوکه مې د ده پر نس کښېښول څو د ده تر شا مې وایستل. اوس مې نو یقین سو چې و مې وژي. نو مې یوه دروازه خلاصول او راوتلم. څو وزینو ته ورسېدم. په زینو کې کښته کېږم. زما داسې خیال سو چې زینې خلاصې سوې او زه مځکې ته ورسېدم. چې مخ ته ولاړم هغه ولوېدم او پښه مې په پونډۍ کې ماته سوه. پښه مې په لنګوټه ټینګه وتړل او لاړم د قلا د دروازې سره کښېنستم. ما ویل نن شپه نه وځم څو دا معلومه نه کم چې وژلی مې دی که یا. کم وخت چې د چرګانو اذانونه سوه یوه سړي د قلا پر سر نارې کړه د اهل حجاز تاجر ابو رافع ووژل سو. وروسته زه خپلو ملګرو ته ورغلم او ورته ومې ویل الله جل جلاله ابو رافع ووژي. بیا نو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلم او کیسه مې ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل پښه دې وغځوه. ما پښه وغځول او ده علیه الصلاة وسلام لاس پر تیر کړي. داسې سوه لکه هیڅ چې نه وه په سوي. دا د امام بخاري رحمه الله روایت و او ابن اسحاق رحمه الله وایي چې ټول نفر و ابو رافع ته ورننوته او ټولو د ده په وژلو کې اشتراک کړی دی. یعنی ټول مسلمانان ورغله او هغه څوک چې دی یې تر مرګ پورې په توره واهه هغه عبدالله ابن انیس و. او په دغه روایت کې وایي کم وخت چې یې ابو رافع د شپې ووژي او د عبدالله ابن عتیق پښه ماته سوه نو ده یې واخیستی او د قلا په هغه مورۍ کې چې د اوبو واله یا لښتی پکښې تېر سوی و ننوته او پټ سوه. یهودو اورونه بل کړه او هرې خواته په دوی پسې وګرځېده څو د دوی د پیدا کولو څخه ناامیده سوه. نو بیرته و ابو رافع ته ورغله او د عبدالله ملګرو عبدالله واخیستی څو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله. د دغه ډلې لیږل د هجرت د 5م کال د ذوالحجې په میاشت کې وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احزابو د غذا او د بني قریظه د یهودو څخه فارغه سو او د جنگ و مجرمانو ته یې پوره جزا ورکړه نو یې هغه عربو او قبیلو ته چې د خندق په غذا کې د مسلمانانو پر ضد راټولې سوي وې او یو ځای سوي وې تعجیبي حملې متوجه کړې. دا هغه قبیلې او قومونه وه چې بې له زور او قوته یې د امن او سلامتیا ژوند نه خوښاوه. چې د دغه مقصد دپاره څو غذاوې سوي دي او څو سریې لیږل سوي دي او د دغه غذاو څخه د اسلام نشرول هم مقصد وه. اوس به هغه غذاوې او سریې درته بیان سي چې د هجرت په 6م کال کې د حدیبیې تر صلح د مخه پیښې سوي دي. د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه سریه یا ټولۍ دا هغه اوله ټولۍ وه چې د احزاب او بني قریظه تر غذاو وروسته لیږل کیږي. د دغه ټولۍ د افرادو شمیر 10 نفره سپاره وه او د دغه ټولۍ مشر او قومندان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله تعالی عنه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جلیل القدر اصحابو څخه دی او د اسلام د مشهورو قومندانانو څخه دی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د ده په باره کې وایي محمد ابن مسلمه په جنگ کې پر 1000 نفرو حساب دی. یعنی یوازې دی رضی الله تعالی عنه د 1000 نفرو جنگ کولی سي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی د هجرت په 6م کال د محرم د میاشتې په 10م تاریخ د 10 نفرو سپرو په ملګرتیا په نجد کې و یوې منطقې ته ولېږي چې قرطاء ورته ویل کېده چې دا د بني بکر ابن کلاب قبیله وه او د مدینې منورې څخه 7 منزله لرې وه. د منزل څخه د 1 ورځې تګ مقصد دی.
محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه به د شپې تګ کاوه او د ورځې به پټېدی ځکه چې څوک په خبر نسی. کم وخت چې وقرتا ته ورسېدی هلته یې پر بني بکر ابن کلاب ناببره او د هغو په بېخبرتیا کې حمله وکړه. څرنګه چې هغو د مسلمانانو د ورتګ خبر نه درلودی ټول وتښتېده. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وکولای سوه چې د هغه ځای څخه ډېر غنیمتونه راوړي چې په غنیمتو کې 50 اوښان او ډېر پسونه وه. د کفارو و ښځو او کوچنیانو ته هم کم ضرر ونه رساوه، یعنی په هغو یې کار ونه درلودی، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغسې هدایت او امر ورته کړی و. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه چې د خپلو ملګرو سره بیرته مدینې منورې ته تلی، پر لارې یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه چې د دغه واقعې آثار او نتایج ډېر لوی وه. هغه دا چې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو پر لارې یو سړی ولیدی چې بیده، نو یې دغه نفر بندي ونیوی او نه پیژني چې دغه سړی څوک دی. دا سړی د یمامې د بنو حنیفه د قبیلې د مشرانو څخه یو ډېر لوی مشر و او دی عمرې ته تلی او د مسیلمة الکذاب په امر او مشوره سره دا نیت هم کړی و چې پس له عمرې څخه به مدینې منورې ته ځم او هلته به په یوه طریقه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژنم. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه دغه سړی بندي کوي او نه پیژني چې دغه نفر څوک دی. کم وخت چې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د خپلې ډلې سره مدینې منورې ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حملې په کامیابه کېدلو سره خوشحاله سو او دوی د هغه بندي خبر ورته ووایه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بندي ولیدی ویې پیژندی، ویل آیا تاسې خبر یاست چې تاسې څوک بندي کړی دی؟ دوی ویل یا والله یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا ثمامه ابن اثال دی، د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې ثمامه دې د مسجد د دروازې سره وتړل سي او د دغه بندي سره ښه معامله او ګزاره کوي. اوس نو د مسجد دروازه د ده بندیخانه سوه او صحابه کرامو به سهار او ماښام شیدې ورته راوړې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده سره په ښه معامله امر کړی و او په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم به هره ورځ د ده د حال پوښتنه کول او خبرې به ورسره کولې. پوښتنه به یې ځینې کول، یا ثمامه څه حال دې دی؟ ثمامه به ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم زما سره خیر دی، که مې ووژنې داسې څوک وژنې چې هغه د وینې د بدل اخیستونکي لري، یعنی که ته ما ووژنې د بنو حنیفه قبیله زما بدل اخلي، چې دغه قبیلې 100,000 جنګي نفر درلوده، 100,000 نفر، یعنی بې بدلې نه پاته کېږم. او که عفو راته وکې داسې چاته عفو کوې چې هغه شاکر دی، یعنی احسان دې نه هېروم. او کمال او پیسې غواړې څونه چې دې خوښه وي هغو نه وغواړه، یعنی د دغه درو کارو څخه چې دې هر یو زما دپاره خوښ وي هغه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به جواب نور کاوه، ځینې رهیبه سو او دی د مسجد په دروازه کې تړلی و. دوهمه ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغلی، خبرې ورسره کوي او بیا یې هغه پوښتنه ځینې وکړه چې یا ثمامه څه حال دې دی؟ ثمامه بیا هم هغه پخوانی جواب پر هغه طریقه ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قصدا دغه ثمامه د مسجد د دروازې سره تړلی و، ځکه اصحاب کرام به لیده چې تله او راتله، د هغو اخلاق او یو د بل سره احترام یې لیدی، قرآن کریم به اورېدی. دغه 3 ورځې چې دلته د مسجد د دروازې سره بندي و او د مسلمانانو ښه ژوند یې لیدی، د هغو د اخلاقو تر تاثیر لاندې سو، اسلام او مسلمانان یې ډېر خوښ سوه. 3مه ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغلی او بیا یې هغه پوښتنه ځینې وکړه. ثمامه بیا هغه جواب ورته ووایه، ویل که مې ووژنې د بدل خاوند وژنې، کمال غواړې څونه چې دې خوښه وي ویې غواړه، که مې معاف کې یو شاکره ته عفو کوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بلکې عفو درته کوم.
ثمامه ابن اثال معاف او الکی. ثمامه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق او ادب تر تاثیر لاندې راغلی و، د مسلمانانو اخلاق او ګزاره یې لیدلي وه، قرآن مجید یې اورېدلی و، اسلام یې په زړه ننوتلی و. ثمامه هغه نږدې اوبو ته ورغلی، غسل یې وکړ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی او مسلمان سو. او ویل یا رسول الله، د مځکې پر مخ مې بل څوک دونه بد نه ایسېدی لکه ته، خو اوس ستا مخ تر ټولو مخانو ماته خوښ وګرځېدی، او په والله د مځکې پر مخ مې د هیڅ دینه څخه دونه بد نه راتله لکه ستا د دین څخه، او اوس ستا دین تر ټولو ادیانو ماته خوښ وګرځېدی، او د هیڅ ښار څخه مې دونه بد نه راتله لکه ستا د ښار څخه، او اوس داسې ښار نسته چې ستا تر ښار مې دي خوښ وي. مګر کم وخت چې زه ستا اصحابو ونیولم، هغه وخت ما د عمرې نیت کړی و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هغه خپله عمره دې پوره که او عمرې ته ولاړ شه. ثمامه هم د عمرې په نیت مکې مکرمې ته ولاړی. څرنګه چې دی د بنو حنیفه د مشرانو څخه و، نو معلومه خبره ده چې قریشو یې ډېر عزت وکړي. اوس چې ثمامه د طواف په وخت کې تلبیه وایي، د اسلام او مسلمانانو تلبیه وایي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک، او پر دغه ځای بس کړه. مګر قریشو او مشرکانو په دغه تلبیه کې دغه د شرک جملې هم پر زیاتولې، الا شریکا هو لک تملکه وما ملک. اوس چې ثمامه د اسلام او مسلمانانو تلبیه وویل، قریش په تعجب کې سوه او ورته ویل یې یا ثمامه اصبعت، آیا د دینه اوښتی؟ ده ویل یا، بلکې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مسلمان سوی یم. قریش ویل موږ دې بندي کوو؟ د بنو حنیفه د مشرانو څخه یو مشر څنګه مسلمانیږي؟ دا د قریشو دپاره لوی خطر و، ځکه د بنو حنیفه قبیله ډېره لو قبیله ده، او که هغه مسلمانه سي قریشو ته لوی مصیبت جوړیږي. نو اوس و ثمامه ته دمکۍ ورکوي، موږ دې بندي کوو، تهدیدوي یې، موږ دې وهو. ثمامه ویل تاسې ما نه بندي کولی سئ او نه مې وهلی سئ، خو پر دې سربیره به تاسې ته والله د یمامې څخه یوه دانه غنم او حبوبات را نسي، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نه وي کړې. اصلا د یمامې مځکه چې د بنو حنیفه د قبیلو ځای و، ډېره زراعتي مځکه وه، او د مکې مکرمې د خلقو دپاره د ټولو حبوباتو لکه غنم، جواري، اوربشي او داسې نورو خوراکي موادو مصدر و. د دوی ټول حبوبات د یمامې څخه راتله. اوس چې ثمامه بیرته خپل قوم او قبیلې ته ولاړی، نو یې مکې مکرمې ته د حبوباتو وړل منع کړه. قوم هم دا د ده خبره قبوله کړه، پر مکه مکرمه یې حبوبات بند کړه. دلته په مکه مکرمه کې کاختي شروع سوه. قریشو کوشش وکړي چې د بله طرفه خپل خوراکي مواد پوره کړي، خو داسې ځای یې نه کوي پیدا چې د دوی ضرورت یې په پوره سي. کاختي ډېره سوه او اهل مکه په تکلیف سوه. قریش چې مجبوره وه او د لوږې څخه په عذاب سوه، نو یې د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې یوه ډله ولېږل، او هلته یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته زارۍ کولې چې رحم وکړه، موږ ستا قوم او اهل یو، په لوږه مو مه وژنه. اجازه ورکړه چې موږ ته د یمامې څخه خوراکي مواد را پرېږدي. ورونو متوجه سئ، د اسلام عزت و کومې درجې ته ورسېدی. هغه مغروره قریش اوس زارۍ او جګۍ کوي. د نبی الرحمه د رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه پر وسوځي، او ثمامه یې امر کوي چې قریشو ته خوراکي مواد ورپرېږده. ورونو اوس حالاتو تغییر وکړي، د ترازو پلې واوښتې، د مسلمانانو طرف درنیږي. خلق په هغه عزت او قوت پوه سوه چې اسلام او مسلمانانو لاس ته راوړی و. لږ موده مخکې مسلمانان محاصره وه او تر هغه د مخه د وطنه وایستل سوه، مګر اوس د اسلام او مسلمانانو هغه عزت ویني چې د مکې اهل زارۍ ورته کوي چې خوراکي مواد ورپرېږدي. دغه کوچنی واقعه خلق په دې پوه کړه چې اسلام په کومه درجه کې معززه سوی دی.
د بنو لحیان غزا دغه رنګه د هجرت د شپږم کال د ربیع الاول یا جمادی الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني لحیان په غزا ووتی. بني لحیان د هغه کفارو څخه نه دي چې د خندق په جنگ کې اشتراک او ګډون کړی وي، بلکې بنو لحیان هغه څوک دي چې د ماء رجیع په فاجعه کې یې لاس درلودی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسو نفرو اصحابو سره غدر او خیانت وکړي او د هغو د وژل کېدو سبب وګرځېده. دا هغه واقعه ده چې د خندق تر غزا د مخه پیښه سوه او موږ یې په تفصیل سره بیان درته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فاجعه او خپل اصحاب نه و هیر کړي او نه د بني لحیان غدر هیر و، مګر څرنګه چې د بنو لحیان کورونه د مکې مکرمې و حدودو ته نږدې وه او دا داسې وخت و چې د مسلمانانو او قریشو او نورو عربو په مابین کې شدید حملې او جنګونه وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مناسبه نه بلل چې په دغسې وخت کې دي و هغه منطقې ته ورسي چې هغه دي د لوی دشمن یعنی قریشو و منطقې ته نږدې وي. مګر اوس چې احزاب ذلیله سوه، عزم او همت یې مات سو، تر یوې اندازې په دې قانع سوه چې مسلمانانو ته ماته نسي ورکولی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مناسبه ولیده چې اوس د دې وخت راغلی دی چې د بني لحیان څخه د خپلو وژل سوو اصحابو بدله او انتقام واخلي. اوس چې موقع مناسبه سوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د دغه حملې مشرتوب پر غاړه واخیستی. نو ځکه غزا ورته ویل کیږي. غزا خو هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله اشتراک پکښې کړی وي، او سریه بیا هغه ده چې اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر حمله کړې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وي ورسره. اوس نو د بني لحیان په غزا کې د مسلمانانو شمیر 200 نفره و چې قائد او قومندان یې په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم و. د بني لحیان منطقه د مدینې منورې په جنوب کې او مکې مکرمې ته نږدې واقع ده. مسلمانانو 200 میله تګ وکړي څو د بني لحیان و منطقې ته ورسېده، مګر بني لحیان چې غدر او خیانت یې کړی و او د خپلې ګناه دروندوالی ورمعلوم و، په دې پوهېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو وخت د وختو و دوی ته د جزا ورکولو دپاره ورسي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت د خپلو اصحابو پر وژل کېدو چپ نه پاته کېدی. نو بني لحیان په بیره کې وه او همیشه به احتیاط کاوه. که څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مدینې منورې څخه راوتی په عوض د دې چې د جنوب او بني لحیان پر طرف رهیسي د شمال او شام پر طرف رهیسو او 20 میله د شام پر طرف لاړی، تر څو چې خلقو دا فکر وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شام د حملې اراده لري، او اخبار هم داسې نشر سوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شمال د حملې اراده لري. وروسته بیرته د جنوب و طرف ته وګرځېدی، څو اول د غران و شیلې ته ورسېدی. غران یوه شیله ده چې د عصفان او امج په مابین کې ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.